د کتاب نوم تر ځوانۍ په افغانستان کې، لیکوال نعمت الله رحیمی، غږ عمران غنی ساپی. د کتاب غږیزه بڼه د کتابتون یوټیوب چینل، کتابتون ویبسایټ او کتابتون فیسبوک پاڼې څخه اورئ. ډالۍ هر افغان ځوان ته. پیل. د ژمي وروستۍ ورځې وې. د طالبانو د واکمنۍ وخت و. فقر، لوږې او بېروزګارۍ زور کړی و. په عمر پخه شمایله له خپل 3 اولادونو سره په کور کې یوازې اوسېده. بختور و. هغوی چې د درې څاښت ډوډۍ پیدا کولو یو سرچینه یې درلوده. توپیر نه کولو چې هر چېرته وي، خو خلک د یوې ګولې ډوډۍ پیدا کولو لپاره پردیسي هم قبلوي. د شمایلې خاوند کابل کې کار کولو. میاشت وې د راتګ کوم درک نه و. شمایلې یو 15 کلن زوی او 2 لوڼې درلودل چې مشره لور یې 8 کلنه وه. د ماسپښین وخت و. خپلې مشرې لور حدیثې ته یې غږ وکړه. حدیثې لورې. څو شېبې وروسته حدیثې د کور لنګړه رامنډه کړه. د خونې له دروازې سر دننه کړه. په مسکۍ لهجه یې وویل: زه دې ویل ببو، فرهاد او سیمه چیرې؟ اوبو پسې تللي دي. یوه شېبه یې مور غلې شوه. سوړ اسویلی وویست. بیا یې وویل: لورکۍ ورشه، د برانډې په سر بد نه ایښې. هغه راډاکه کړه. لمر تېز دی، لمر ته یې کېږده چې د مازدیګر اوداسه ته اوبه ګرمې شي. حدیثې د سر په خوځولو د هو ځواب ورکړه او بېرته ولاړه. څو شېبې وروسته ماشومان راغلل. خویندو په انګړ کې لوبې کولې، خو فرهاد غلی ناست و. حدیثه چې د دوی منځ کې هوښیاره وه، لوبې پرېښودې. د ورور څنګ ته یې کېناسته. ورو یې وویل: ولې داسې غلی ناست دی؟ فرهاد د حدیثې لوري ته نظر وکړه. نرتوب په کوچني عمر نه پرېښود چې ودې ژاړي، خو د لمر وړانګو یې په لمدو سترګو کې څرک وهلو. حدیثې دوباره وویل: ته ژاړې؟ نه، نه ژاړم. خو څه؟ ژر یې په لاسونو اوښکې پاکې کړې. په ژړغوني غږ یې وویل: پلار به مو کله راځي؟ ژمی تېر شو. د کلي هلکان راته وایي چې ستا پلار مړ شوی. بې باکه سلګۍ وهلې. حدیثې یې پر سر لاس تېر کړه. ویې ویل: ښه، هلکان نه ژاړي. ګونګې دې شي چا چې داسې خبره کړې. پلار به نن او سبا کې بېرته راستون شي. د فرهاد سترګې رډې رډې راووتلې. په حیرت یې وویل: رښتیا؟ هو. خود فرهاد منډه کړه. د سیما څنګ ته ورغی. ویې ویل: سیما، پوهېږې پلار مې راځي. سیما نادانه نجلۍ وه. خوښي یې څرګنده کړه، خو څه یې ونه ویل. مازدیګر شو. د رڼا لمر په لوېدو و، خو د فرهاد د هیلې لمر راختلی و. شاید خدای نه غوښتل د فرهاد دا خوښي د شپې ورځې وځنډېږي. د مازدیګر پراتګ هوا سړې ده. درې واړه له مور سره ناست وو. فرهاد وویل: بابو، پلار به مې راته نوې جامې هم راوړي؟ هو زویه. مور یې هېڅ ونه ویل. لنډه شېبه وروسته فرهاد بیا وویل: ژمی هم خلاص شو، څپلۍ به هم راته راوړي؟ لا خبره نه وه خلاصه چې دروازه ټک ټک شوه. هېچا څه ونه ویل. فرهاد په منډه دروازې ته ورغی. دروازه یې پرانیسته. دروازه یې ناره کړه: حدیثې، سیما، پلار راغی. حدیثه، سیما او مور یې په بیړه وروتل. پلار یې فرهاد غېږې ته پورته کړه او ویې ویل: وا زما زمریه، ته خو ځوان شوی. ماشومانو یې پلار د دروازې سره ایسار کړی و. ګرد ترې راتاو و. شمایله د انګړ منځ کې درېدلې وه او د خوښۍ اوښکې سترګو کې ډنډ وې. په ژړغوني اواز یې وویل: پرېږدئ، پلار مو دننه راشي، سړی دی. ټول دننه راغلل. ناست و. ګړۍ ووتله چې فرهاد وویل: پلاره، پنډوکې دې چیرې؟ ما ته دې څه راوړل؟ پلار یې شېبه غلی و. ویې ویل: شمایلې، هر څه ټول کړ چې سبا کابل ته کډه وړو. شمایلې په حیرت سره وویل: څنګه؟ بس نور نه کېږي. هلته د یوازې ځان کرایه ورکوم او د بېرته راتګ لپاره راسره پیسې نه پاتې کېږي. کور مې نیولی، نور به هلته اوسېږو. شمایله په حیرت وه چې بیا وویل: وا ښځې، راځه شیان ټول کړو. نه ګورې زوی النوړو ته مې هېڅ نه دي راوړي، صرف ستا د بیولو لپاره راغلی یم.
شمایلې په خواشنۍ لهجه وویل ښه ته چې چیرې ځې موږ ځو ته موږ ته هر څه اوس به هم هره ورځ اولادونو یادولې شپه د څیزونو ټولولو کې تېره شوه سهار و یو جیپ ډوله موټر یې راوسته شمایلې خاوند ته وویل وسړیه د دومره کوچني موټر کې به دا شیان ځای شي اړیو بله لار نشته همدا جیپان پیدا کېږي هم غنیمت دی ګړی وروسته هر څه موټر کې ځای پر ځای شول شمایله او لوڼې یې شاته کېناستل او فرهاد د پلار غېږ کې مخکې سیټ کېناستو موټر حرکت وکړه د لارې په لړ کې موټر چلونکي وویل وروره که خفه کېږي نه کیسټه واچوم د فرهاد پلار هېڅ ونه ویل د سر په اشاره یې د هو ځواب ورکړه موټر چلونکي ټیپ ته پیته ور واچوله سندره غږېده او موټر چلونکي ورته سر خوځولو شېبې تېرېدې موټر چلونکي د سندرې له اورېدو خوند اخیسته چې وړاندې چیک پوینټ ښکارېدو موټر چلونکي د ټیپ تڼۍ بار بار کېکاږله خو پیتې د راوتلو نوم نه اخیستو ډېره خواري وکړه پیته راونوتله او چیک پوینټ راورسېد پر چیک پوینټ ولاړ یو وسلوال موټر چلونکي له ګریوانه راونیو او له موټره یې ښکته کړه د وسلوال مشر غږ کړه څه یې کړي د کاپیر موټر کې سندره چالان کړې او چیک پوینټ ته په راتګ یې هم سترګې ونه سوځېدې موټر چلونکي په خواشنۍ لهجه وویل صاحب غلطي وشوه بیا نه تکرارېږي ته شرمېږې نه دلته تورسري در سره ناسته ده او ته سندرې غږوې وبخښه صاحب دا ځل مې پرېږدي بیا داسې نه کوم چا د موټر چلونکي خبره ونه اورېدله او تر پښو لاندې واچولو له ډېرو زر او زارۍ وروسته یې خوشي کړه او بېرته موټر ته راپورته شو موټر چلونکی غلی ناست او د څه ویلو حال کې نه و لاره لا داسې نه وه جوړه چې موټر دې تیز پرې ورځي غلی ماسپښین و د فرهاد پلار وویل استاذه که دلته چېر موټر ودروي چې لمونځ وکړو ګنې قضا کېږي هو والله ښه خبر دې وکړه د میدان ښار چوک ته ورسېدل یوې څنډې ته یې موټر ودرولو او جومات ته ولاړل فرهاد د جومات انګړ کې ناست و څو شېبې وروسته یې پلار راغی او د موټر چلونکي په تمه د فرهاد څنګ ته کېنست فرهاد لنډه شېبې وروسته وویل پلاره وایه زویه چې کابل ته لاړ شو جامې او څپلۍ راته اخلې هو زویه هر څه درته اخلم شېبه وروسته موټر چلونکی راغی ویې ویل راځئ چې ځو لمونځ مې وکړه روان شول موټر چلونکي وویل خدای دې قبول کړي څه ورځپېله یې وویست بیا یې وویل خدایه ته خو وینې چې 5 وخته تا ته په سجده یم خو بیا هم هره ورځ د کاپیر ټاپه راباندې لګېږي څو شېبې وروسته تر موټر ورسېدل موټر حرکت وکړه کابل ته لږ لاره پاتې وه موټر چلونکي وویل وبخښه وروره ستا نوم څه دی زما نوم شیرخان دی ښه شیرخان وروره کابل ته مې ولې کډه راوړه شیرخان سوړ اسویلی وویست ویې ویل وروره مجبوري وطن پرېښودلو ته بیخي اړ کړی یم خو کابل کې کار کوم میاشتې میاشتې له کوره لرې نشم اوسېدی کور کې بل نارینه نه لرم اصل خبرې دي موټر چلونکي تر څو خبره کوله د کابل لومړي دروازې چیک پوینټ راورسېده موټر ودرېد یو وسلوال د نومونو پوښتنه او ځینې نورې پوښتنې وکړې موټر حرکت کولو چې یو بل وسلوال راغی ویې ویل تم شئ لمونځ مې کړی موټر چلونکي په مسکۍ لهجه وویل هو خدای دې قبول کړي وسلوال ترخه مسکه وکړه ویې ویل ها چې ویې کړې قبول به شي شیرخان یې د خبرو په منځ کې ور ولوېده ویې ویل نه صاحب خدای لمونځ مې وکړه ښه هو قسم مې درته وکړه وسلوال یو شېبه غلی شو بیا یې ویل له قسمه مو بیخي شوتله جوړه کړې ښکته شئ لمونځ وکړئ لار نشته وه اړ و بیا د دوی پر وړاندې لمونځ وکړي شېبه وروسته یې لمونځ وکړه او د تللو اجازه یې ورکړه موټر حرکت وکړه څو شېبې وروسته شیرخان موټر چلونکي ته کتل د موټر چلونکي پرې نظر شو ویې ویل ها شیرخان وروره زه خدای دې په نپلو کې حساب کړې هره ورځ دا حال وي بس خدای دې غیبي رحم وکړي ګړی وروسته د کابل کمپنۍ سیمې ته راورسېدل شیرخان موټر چلونکي ته لارښوونه کوله او تر کوره ورسېدل د هر څه ځای پر ځای کولو ګړۍ ونیولې ماښام د کور دروازه وټکېده شیرخان ستړی و ویې ویل هله فرهاد زویه وګوره څوک دي فرهاد د دروازې په لور ورمنډه کړه دروازه یې پرانیسته یو ماشوم وه یو پنډوکی یې په لاس کې و د وطني دود له مخې د هر کلي په پار خواړه راوړي وو ماشوم یې وویل دا لوښي بیا سبا هغه مخامخ کور ته راوړه فرهاد څه ونه ویل دروازه یې بېرته وتړله او کور ته دننه ولاړ راوړي خواړه یې مور ته ورکړل مور یې وویل خدای دې خیر ورکړي هسې هر څه
تیتو پرک دی ستړی وم. د څه پخولو ته مې له وسه هم نه کېدل. د شپې ډوډۍ وخوړل شوه. ماشومان یو او بل خوا ویده وو. شمایل یې شیرخان ته ورو وویل د ماشومانو سره ژمنې مه کوه. زه پوهېږم پیسې نه لرې. شیرخان په خواشینۍ لهجه وویل څه وکړم؟ اولاد دی، پر ما ډېر حق لري. خو موږ افغانان دومره بدبخته یو چې نه مو خپله ځواني په ارامه تېره کړه نه به د نورو نسلونو تېر شي. شمایل یې څه ونه ویل. شېبه وروسته یې د خوب ځای تیار کړه او ویې ویل ورکې که پرېوځه، خدای به رحم وکړي. شپه په راڼېدو وه چې شیرخان پاڅېدو. ورو یې په شمایل غږ وکړه ښځې وښځې. شمایل یې بړستنې په بر سر راوایسته. ویې ویل څه دي سړیه چې نیمه شپه کې ویښ وي؟ نیمه شپه نه، 5:30 بجې دي. یوه شېبه غلی شو. بیا یې ویل زه باید لاړ شم. دا مې ویل چې ماشومانو ته پام کوه، د باندې ډېر ونه وځي. دا کابل دی. ښه سړیه سمه ده نه به وځي. شیرخان څادر تر ځان چاپېر کړه. بې له دې چې شور جوړ شي ولاړ. کړی وروسته شمایل یې سترګې پرانیستې او لمونځ یې وکړه. د سلام له ګرځولو سره سم فرهاد هم سترګې پرانیستې او د یوې بلې ورځې په هیله راویښ شو. مورکۍ ته یې ځیر شو. شېبه وروسته یې د پلار د خوب ځای ته نظر کړه. په بیړه یې وویل بابو پلار مې چیرې؟ مور یې دعا ته لاسونه لپه کړي وو. د دعا له خلاصېدو وروسته یې فرهاد ته وکتل. ورو یې ویل پلار دې ولاړ کار او روزګار پسې. خو دومره وختي؟ هو زویه څه وکړې؟ نو وایي لاره لرې ده. فرهاد څه ونه ویل خو خفګان یې لرې پر شونډو ښکارېده. وخت نه تم کېدو. که ښه وه که بد تېرېدو. د سهار چای تیار شو. شمایل یې ماشومان راویښ کړه. فرهاد څنګ ته ناست و. حدیثې پرې غږ کړه راشه چای وڅښه، بیا تر غرمې وږی نه شي پاتې کېدی. فرهاد تنده یې ترې وکړه. په ترخه لهجه یې وویل پوره نشته، تریخ چای مې له مرۍ نه تېرېږي. حدیثې څه ونه ویل. شېبه وروسته یې مور وویل راشه زویه نن ګزاره وکړه، بیا د پلار بوره هم راوړي. فرهاد هېڅ ونه ویل. پر خپل ضد ولاړ و. مور یې ورپورته شوه او څو څپېړې ووهلو. له ځان سره یې وویل خسه خور شوی یې، خلقو ته وچه ډوډۍ هم نه رسېږي. د پلار حالت ته دې نه ګورې؟ فرهاد مړې سلګۍ وهلې او اوښکې په ګریوان سیلاب جوړ کړی و. حدیثه پورته شوه او د مور له لاسه یې خلاص کړه. په خونه کې زیړ لمر و. فرهاد د کړکۍ څنډې ته خواشینی ناست و. مور یې خونه جارو کوله. د فرهاد لور ته یې وکتل. سترګې له اوښکو ډکې شوې. نږدې ورغله او ویې ویل زما لاس دې مات شي چې په تا مې ورکولو. زوی ته یې کلکه غېږه ورکړه. بیا یې ویل خو خیر زوی مې جار شم، هر څه به سم شي. اوس لږ ګزاره کوه. د فرهاد زړه ډک و. په زوره زوره یې د مور په غېږ کې وژړل او زړه یې تش کړه. شېبه وروسته سیمه د خونې له دروازې سر دننه کړه. ویې ویل راځه هغه ګاونډی چې د شپې ډوډۍ راوړې وه راغلی، راشه موږ لوبې کوو. فرهاد زر اوښکې پاکې کړې او د باندې ورغی. د کور په انګړ کې کېناست او د دوی لوبې څارلې. سیمه بیا راغله او ویې ویل راشه ته لوبې نه کوې؟ فرهاد ورو وویل زه له هغه نجلۍ شرمېږم. سیمه بېرته ولاړه. څو شېبې وروسته هغه ماشومه راغله. د فرهاد څنګ ته کېناسته او ویې ویل پوهېږې؟ نه په څه؟ زه هېڅ ملګري نه لرم. تاسو چې راغلي یاست ډېره خوشحاله شوم. فرهاد مسک شو. نجلۍ بیا وویل زما نوم روبینه دی. ستا نوم څه دی؟ فرهاد. ښه فرهاده راځه موږ سره لوبې وکړه. نور به ملګري یو. فرهاد ورسره لاړ او په لوبو مخت شول. شپې ورځې تېرېدې، که ښې وې او که بدې. وخت ته یې توفیر نه کولو. 2 میاشتې تېرې شوې. ماښام ټول په خونه کې راټول وو. شېبه وروسته دروازه ټک ټک شوه. فرهاد منډه کړه او ویې ویل پلار مې دی. شېبه وروسته یې دروازه پرانیسته. پلار یې و. په لاس یې یو توره پلاستیکي کڅوړه وه. د فرهاد په شونډو مسکا خوره شوه خو څه یې ونه ویل. غلی خپل پلار تر خونې بدرګه کړه. پلار یې کېناست. شېبه وروسته یې پلاستیکي کڅوړه شمایلې ته ورکړه. ویې ویل واخله ښځې څپلۍ دې نشته وې، دا مې درته راوړی. فرهاد تنده ترې وکړه. ناهیلی له خونې ووت. څو شېبې ناست و. په انګړ کې یو کارت تر مومند د ځان سره یې واخیست او خونې ته دننه شو. د خونې کونج کې کېناست. قیچي راواخیسته او له کارتنه یې ځان ته د څپلۍ په څېر یو څه جوړ کړل چې ګواکې د پلار ورته پام شي او څپلۍ ورته راوړي. خو پلار یې له لیدلو هم ناګومانه و. څو شېبې ووتې. فرهاد اړ شو نږدې ورشي او ورته ویښې. نږدې ورغی
او له کارتنه جوړې څپلۍ د پلار مخې ته کېښودلې. فرهاد وویل پلاره دا وینې؟ د فرهاد خبره لا نه خلاصه چې پلار یې وویل ودغه زویه خو پوهېږم چې څپلۍ نه لرې، زه پیسې له کومه کړم. شي به غلی شو، له سترګو یې اوښکې په بهېدو شوې او په ژړغوني غږ یې وویل دا زموږ د افغانانو ژوند شو. له ماشومتوبه تر ځوانۍ په افغانستان کې موږ د آرام ساه ونخیسته، بلې هیلې خو مو تر خاورو لاندې کړې. اوس د اولادونو هیلې خبره یې نیم کې پاتې شوه چې په خپل زړه لاس کېښود. ځای پر ځای پرېوت. شمایلې غږ وکړه څه وشول سړیه؟ حدیثې ورشه اوبه راوړه. حدیثه په بیړه له خونې ووتله. تیاره وه. تر څو حدیثې اوبه راوړلې څو شېبې تېرې شوې. شیرخان وویل ما وبخښه زوی چې ستا یوه هیله مې پوره نه کړه. له ډېر کوشش وروسته هم ونه توانېده چې وړاندې بل خبره وکړي او مړ شو. په کور کې یوه غوغا وه، چیغې او شور و. ماشومان د پلار سر ته ژړل، خو شمایله ګونګۍ وه، یو اوف هم ونه کړه. ګړی وروسته ځینې ګاونډیان راغلل او د میت په کفن کولو کې مرسته وکړه. د غم تیاره رڼه شوه. غربت نه پرېښودل چې خپل پلار د خپلې پلارنۍ هدیرې ته یوسي او هلته یې خاورو ته وسپاري. اړ و د ګاونډیانو په مرسته کابل کې خاورو ته وسپاري. ګړی وروسته 4 کسان پیدا شول چې د شیرخان کټ ته اوږه ورکړې. جنازه له کوره وتله او د ړنګ کابل د یو غره په سر یې خاورو ته وسپارله. د یوې لور او زوی اتل او د یوې کورنۍ تکیهګاه او د هیلو لوی غر ونړېدو. ورځې تېرې شوې. شمایله ګونګې شوې وه. اولادونه یې بار بار پرې د ببو غږ کولو، خو له خولې یو خبره نه راوتله. د دې کورنۍ 3 څاښته ډوډۍ د ګاونډیانو په مهربانۍ پیدا کېدله. 1 میاشت تېره شوه. سهار و. ماشومانو له روبینې سره د کور په انګړ کې لوبې کولې او فرهاد په خونه کې د مور څنګ ته ناست و. مور ته یې ځیر شو. په ژړغوني غږ یې وویل بابو دا ټول زما د لاسه. مور یې ور وکتل. د لاس په اشاره یې خپل څنګ ته ور وغوښت. د کور کیلي په لاس کې ورکړه. د اسمان خوا ځیر شوه. سترګې یې ونه رپېدې. فرهاد په بیړه وویل بابو، خو نه پوهېدو چې بابو یې خپل روح حق ته سپارلی. څو ځلې یې ورښوروله. بیا یې ویل بابو بابو. په بیړه د باندې ووت. غږ یې کړه حدیثې بابو مې. حدیثه په بیړه راغله. څو ځلې په خپلې مور غږ وکړه خو هېڅ ونه شول. رنګ یې زیړ وخت. خړه پړه کېناسته. د مور په سترګو یې خپل کوچني لاسونه راتېر کړل. په ژړغوني غږ یې وویل بابو بابو مړه شوه. له یو کوره د 1 میاشت په موده کې یوازې 2 جسدونه نه 1000 هیلې او امیدونه هم تر خاورو لاندې شول. مورکۍ د پلار څنګ ته خاورو ته وسپارله او دوی د روبینې پلار چې ډېر زړه سواندی و له ځان سره خپل کور ته بیول. د کور اړین څیزونه یې د روبینې دوی کور ته یوړل او 3 یتیمانو ته یې پناه ورکړه. څو ورځې تېرې شوې. خدای یو کوچنی زخم نه و چې بیرته دې ژر راډک شي. مازدیګر و. فرهاد د کور په انګړ کې ناست و. د روبینې پلار له دندې راغی. فرهاد یې په انګړ کې ولید. څنګ ته یې کېناست. ویې ویل زویه دا هم نشم ویلی چې مه خفه کېږه. خو په خفګان نه ستا پلار بیا ژوندی کېږي نه ستا مور کوي. زه ژمنه کوم تل در سره مل یم. خو ته اوس د 2 خویندو ورور نه د یوې کورنۍ مشر یې. څو شېبې غلی شو. ولاړ شو او د فرهاد په اوږو یې لاس کېښود. ویې ویل ځان له لاسه مه ورکوه. زه ستا د پلار په څېر یم. فرهاد په نزله مسک شو. د رومي پلار لاړ. شپه شوه. سهار وخته فرهاد په سوچونو کې غرق د کور په انګړ کې ناست و. د روبینې پلار دندې ته روان و. له دروازې وتلو یې فرهاد غږ کړه اکا. د روبینې پلار شاته وکتل. ویې ویل ووایه زویه. فرهاد ته نه ور جوړېدل چې څنګه ووایي. د روبینې پلار بیا وویل هان زویه ووایه مه شرمېږه. د شېبې چوپتیا وروسته فرهاد وویل اکا یو څه پیسې کره کړې قرض. سمه ده زویه خو پیسې څه کوې؟ اکا زه هېڅوک نه لرم او تا پرون ویل چې ته د یوې کورنۍ مشر یې. نه غواړم داسې عادت شم. غواړم کار وکړم. خو زویه ته به څه کار وکړې؟ ښار کې حالات ښه نه دي. فرهاد هېڅ ونه ویل. د روبینې پلار له جیبه پیسې راویستلې. ور یې کړې. ویې ویل واخله. خو د هرې ورځې حساب درنه غواړم. د خدای په پار په بده لار مه ځه. ګنې خدای ته به زه ملامت یم.
زه له اوسه 10 کاله وروسته هم حاضر یم تاسو لکه خپل اولاد وساتم خو ته شلی واخله. سمه ده اکا. د روبینې پلار ولاړ. څو شېبې وروسته فرهاد خونې ته دننه ولاړ. حدیثې ته یې وویل زه ځم کار پسې. حدیثې په حیرت وویل څنګه کار؟ ته یې څه کوې؟ پرېږده یې. هېڅ یې ونه ویل او د باندې لاړ. فرهاد پوه شوی و چې بې له خپله ځانه هېڅوک نشته. اړ و یو کار وکړي. د کابل له کمپنۍ سیمې تر کوټسنګي پیاده ولاړ. په لاره یې ځینې ماشومان ولیدل چې په لاستیکي کڅوړې پلوري. یوې هټۍ ته ورغی. زړه نازړه ولاړ و. د څه ویلو همت پکې نه و. هټۍوال ورته ځیر شو. ویې ویل معاف کن. فرهاد نه پوهېده چې هټۍوال ورته د خیر غوښتونکي ګمان وکړه. فرهاد ور وویل اکا دا پلاستیکي کڅوړې دا نه په څو دي؟ هټۍوال سترګې رډې رډې راوباسلې. ویې ویل دا نه خرڅېږي په کیلو دي. هټۍوال یوه شېبه غلی شو. له شېبې چوپتیا وروسته یې وویل 100 روپۍ لرې؟ فرهاد په کوچنۍ لاسونو خپلې شته پیسې ورکړې. هټۍوال پلاستیکي کڅوړې په تله کې واچولې او ورې کړې. فرهاد ډېر بې خولې او بې ژبې ماشوم و. داسې وخت نو پرې راغلی. د پلار نازدانه زوی و خو اړ و په سپین سترګۍ دا پلاستیکي کڅوړې وپلوري. خو فقر او بېوسۍ دومره زور کړی و چې حتی د دې پلاستیکي کڅوړو پیرلو توان نه درلود. ورځې اونۍ او میاشتې تېرې شوې. فرهاد خپلې ګټلې پیسې سپمولې تر څو ځان ته پرې یو کار او روزګار جوړ کړي. افغانستان خو له موسمه هم په بیړه رنګ بدلوي. بیا نظامونه بدل شول. د حامد کرزي د واکمنۍ کم وخت کېدو. فرهاد وکلن شوی و. د نجونو او هلکانو ښوونځي بیا فعالیت پیل کړی و. روبینې ښوونځی پیل کړی و. خو هغه د فرهاد او خویندو سره ملګرتیا یې په بخیلۍ بدله شوې وه. هغې حس کولو چې پلار یې دوی ته ډېره مینه ورکوي او دې ته یې هېڅ پام نه دی. سهار و. روبینه ښوونځي ته تلله. فرهاد ویښ و خو سر یې په بړستنه کې دننه کړی و. خویندې یې ویښې وې. سیمه وویل حدیثې کاش مو د ښوونځي جامې لرلې موږ به هم تللو. حدیثې ور وویل تش جامې خو نه دي کتابچه قلم او شل نور شیان دي. زړه خو زما هم کېږي خو فرهاد اوس هوښیار شوی و. خپلې هیلې تر خاورو لاندې کړې وې. د خویندو هیلې خپلې ګڼلې. شېبه وروسته پاڅېدو او لاړ. حالات څه ناڅه ښه شوی و. فرهاد اوس د کابل کوڅه کوڅه پېژنده. بانک ته ولاړ او هغه پیسې چې سپمولې وې له ځان سره واخیستې تر څو یو کار پرې پیل کړي. د هماغه هټۍ مخ ته ودرېد چې مخکې به یې ترې پلاستیکي کڅوړې پیرودلې. هټۍوال ته یې پیسې ورکړې. ویې ویل د دې ټولو پلاستیکي کڅوړې راکړه. هټۍوال رډ رډ ور وکتل. ویې ویل فرهاده بچیه ته دا دومره وخت چېرته وې؟ فرهاد وویل هغه د ښار حالت ګډوډ و ځکه تر اوسه کور کې و. هټۍوال وویل ښه نو ځکه نه خبرې چې دغه پیسې اوس نه چلیږي. د فرهاد له سترګو مړې اوښکې راغلې. په ژړغوني غږ یې وویل څنګه؟ هټۍوال په مسکۍ لهجه وویل قربان زویه مه خفه کېږه بانک کې تبادله کوي نوي لوټونه درکوي. هټۍوال شېبه غلی شو. بیا یې وویل هغه بیا چلیږي. فرهاد په خواشینۍ لهجه وویل بانک چېرې دی؟ هټۍوال یو شېبه په سوچ کې ډوب شو. بیا یې وویل زویه ته داسې وکړه زه به درته نوې پیسې درکړم. هغه ماته راکړه زه به بیا په نوو بدلې کړم. فرهاد مسک شو. ویې ویل ښه نو اکا هر 100 روپۍ چې کېږي د هغې پلاستیکي کڅوړې راکړه. هټۍوال فرهاد ته ځیر شو. شېبه وروسته یې له جیبه پیسې راویستلې. ویې ویل ته دا پیسې واخله. د فرهاد سترګې ورغړېدې. غلی شو. هټۍوال 50 افغانۍ نورې ورته په لاس کې کېښودې. ویې ویل واخله دا 50 نورې هم اوس ورځه دمه وکړه. سر له سبا ورځې به ما سره کار کوي. فرهاد مسک شو. ویې ویل رښتیا؟ خود فرهاد په خوښۍ بیرته روان شو. هټۍوال ورنه راکړه. زویه ما ته خانه کوئ اصل خبرې دي که خدای مکړه سبا رانغلم زما پوښتنه له چا وکړه پته به درکړې. فرهاد د سر په خوځولو د هوس وبر کړه او لاړ. ګړی وروسته کور ته ورسېد. کور ته د رسېدو سره سمې د روبینې مور ته غږ کړه حمیدې خاله. شېبه وروسته د روبینې مور راغله. ویې ویل څه دي فرهاد زویه؟ خیرت خو دی؟ تر څو فرهاد خبره کوله ښځه بیا په خندا شوه. ویې ویل وا د خدای بنده ما ته تش خاله ووایه. ولې؟ خو اول مې نوم اخلې
بیا خاله وایه، تر دې تشه خاله ووایه. ښه خاله. هو رښتیا څه دې ویل؟ فرهاد له خپل جیبه پیسې راوباسلې، ورې کړې. ویې ویل خاله هغه ده، ووایه زویه، په دې پیسو به مې خویندو ته د ښوونځي جامې جوړې نه کړې؟ ښځه موسکی شوه. ویې ویل زار شم ستا له نارینه خوی نه ولې به یې نه جوړوم. فرهاد په مسکو شونډو دننه ولاړ. خویندو ته یې څه ونه ویل. په ارامه زړه پرېوت او ویده شو. ماښام کېدونکي و. د فرهاد په مخ د یخو اوبو څاڅکي توی شول. ژر راپاڅېدو. له کړکۍ څخه یې د انګړ خوا ته نظر شو. خویندو یې د ښوونځي جامې اغوستې وې، لکه د سولې کوترې پکې ګردې تاوېدې راتاوېدې. روبینه د خونې له وره سره ولاړه وه. فرهاد ناره کړه زور درک کوي؟ ها. روبینې هېڅ ونه ویل. فرهاد یوه شېبه په سوچ کې ډوب شو. بیا یې ویل د صبر زما پر مخ اوبه تاوشیندلې. روبینې منډه واخیسته. فرهاد ورپسې و. د فرهاد شپه په خوښۍ تېره شوه، ځکه د خویندو لومړۍ غوښتنه یې پوره کړې وه. سهار وختي پاڅېدلی و. خویندې له خوبه راویښې کړې. ویې ویل ویښې شئ، روبینه درته په تمه ده، ښوونځي ته ناوخته کېږي. شېبه غلی شو. بیا یې ویل حدیثه تازه له خوبه راویښه وه. په خوبجن غږ یې وویل څه وایې؟ ما کار پیدا کړی، نور به له ځای ځای ګرځېدلو خلاص شوم. روبینه نیغه کېناسته. ویې ویل څنګه کار؟ له هټیواله به مې چې پلاستیکي کڅوړې اخیستې، هغه راته ویل چې نور له ما سره په هټۍ کې کار کوه. روبینه غلی شوه. شېبه وروسته فرهاد وویل نو ستاسو د ښوونځي د جامو پیسې خو له اسمانه راونه لوېدې، خانکه راکړې. خانکه څوک شو؟ هماغه هټیوال. فرهاد شېبه وروسته بیا وویل ښه نو ځم، تاسو هم روبینې سره یو ځای ځئ او یو ځای بېرته راځئ، یوازې مه ځئ. فرهاد له کوره ووتلو. زړه د خوښۍ ټوپونه وهل، ځکه د کار لومړۍ ورځ وه. کړۍ وروسته هټۍ ته ورسېد. خانکه چای دم کړی و. فرهاد غلی له هټۍ د باندې ودرېد. خانکه برګ وکتل. ویې ویل ولې داسې ولاړې؟ شېبه غلی شو. بیا یې ویل لیونیه، دا هټۍ ستا خپله ده، بې زړه مه اوسه. اوس چې زه نه وم دا هټۍ خو به ته سمبالوې. فرهاد مسک شو. په بیړه هټۍ ته دننه شو. خانکه له غولي یو پیاله راپورته کړه. فرهاد ته یې ورکړه. ویې ویل هن دا ومینځه، راشه ځای وڅښه. فرهاد پیاله ومینځله، له چایو یې ډکه کړه. د خانکه څنګ ته کېناست. خانکه له چایو غوړپ کړه. ویې ویل فرهاد زویه ته ښوونځي ته ځې؟ فرهاد د چایو پیاله په غولي کېښوده. ویې ویل خانکه نن مې خپلې خویندې ښوونځي ته ولېږلې. تا ته خو مې پخوا کیسه کړې وه چې مور او پلار مو نشته. یوه شېبه غلی شو. بیا یې ویل هغوی تعلیم وکړي بس ده. خانکه تندی ترېو کړه. په غوسه یې وویل خانکه دې مړ دی چې داسې وایې؟ فرهاد هېڅ ونه ویل. خانکه په خندا وویل ها زه خو یم، سر له سببه اول ښوونځي ته ځې، بیا به هټۍ ته راځې. د فرهاد سترګې له اوښکو ډکې شوې. خانکه په بیړه وویل ولې لکه چې زما په غوسه خفه شوې؟ فرهاد په ژړغوني غږ وویل نه اکا، پلار مې رایاد شو، زه د پلار هېڅکله نشم کېدی، خو زه ستا د پلار پر ځای یم، پام چې خفګان ونه کړې. خانکه د چایو پیاله ورسره واخیسته، د باندې لاړ. بل هټیوال یې څنګ ته راغی. ویې ویل خانکه پرون دې ویل چې کار نشته او نن هټۍ کې کارګر ګمارې. خانکه د سړي پوږه لاس واچولو، وړاندې لاړ. ویې ویل همدومره کوچنی یتیم شوم، خو دومره نرتوب مې نه درلود لکه دا ماشوم چې لري. زه د یو وخت ډوډۍ نه خورم، خو نه پرېږدم دا ماشوم د سړک په سر بې لارې شي. ورځې، شپې، اونۍ، میاشتې او کلونه تېر شول. ډېرې یخې او ګرمۍ سختې او اسانه تېرې شوې، خو فرهاد ماته ونه منله. وسیله خانکه شو، خو زور د فرهاد په مټو راتلو. د روزګار سختیو له فرهاده یو چوپ انسان جوړ کړی و. 2014 زېږدیز کال، کابل. د خانکه د هټۍ مخه په ګلانو پوښلې وه. ټول هټیوال راغونډ وو. یو لاروی راغی. د یو هټیوال په غوږ کې ور وویل د چا واده دی؟ هټیوال برګ ور وکتل. ویې ویل دته ګوره، نن فرهاد له پوهنتونه باره شو، دا ټولې هرکلي ته راغونډ شوي. لاروي کس څه ونه ویل، غلی روان شو. شېبه وروسته په ونه دنګ په رنګ ښکلی ځوان راښکاره شو. د خلکو منځ کې یو کس غږ کړه خانکه، فرهاد راغی. خانکه مخکې منډه واخیسته. فرهاد ته یې غېږه ورکړه. په زور یې ویل
وګوري خلقو ویل مې کنه چې بچی به مې لوی سړی جوړیږي. د فرهاد سترګې له اوښکو ډکې شوې. خانکه وویل غلی شه یاره اوس نوح کې مه تویوه. د خلقو له ګڼه ګوڼې یو ځوان غږ کړه خانکه وایي فرهاد پوهنتون کې ډېرو نجونو پتنګ کړی و. هغوی نه پوهېدې چې دا ژړېدونکی دی. ټول په خندا شول. ګڼه ګوڼه ختمه شوه. خانکه د فرهاد په اوږو لاس واچولو. وړاندې ولاړ. خانکه وویل ځه نو زویه نور در سره نه ښایي چې دلته کار وکړې. زه به دې هم فارغ کړم. تا ویل چې دنده دې پیدا کړې. تر فراغت وروسته په تا مه وی. نور ازاد یې. ما چې څه کولی شو ومې کړل. فرهاد د خانکه لاسونو ته شونډې ور وړې ښکلې کړل. ویل استغفرالله اکا زه ستا زوی یم. که مې دنده واخیسته هم هر مازدیګر به دې لیدو ته راځم. خانکه مسک شو. ویل هاها قربان مچې ورځه اوس کور ته. خویندې به دې هم تلوسه لري چې د فراغت په جامو کې دې وګوري. فرهاد سوړ اسویلی وویست. ویل خویندې نه خور یو خو واده شوه خدای دې مل شي. په کیلومترونو لرې لندن کې ده او هلته یوه شیشک هم شته چې له کور یې زړه راتور کړی دی. هاها هغه روبینه چې هره ورځ شکایت کوي. فرهاد وخندل. څه یې ونه ویل او روان شو. څو دقیقې وروسته کور ته ورسېد. دروازه یې ټک ټک کړه. چا دروازه خلاصه نه کړه. موبایل یې راوویست. د سیما شمېره یې ډایل کړه. زنګ یې تېر کړه خو ځواب یې ورنه کړه. څو ځلې یې کوشش وکړه خو ځواب یې ورنه کړه. له ځان سره یې وویل اړ یم شیشکې ته زنګ ووهم. د روبینې شمېره یې ډایله کړه. زنګ یې تېر کړه. ځواب یې نه ورکولو. شېبه وروسته د موبایل د زنګ شلنګار واورېدل شو. دروازه خلاصه شوه. فرهاد په غوسه وویل کوپر کېدو چې موبایل ته دې ځواب ورکړی وی. روبینې شونډې بوڅې کړې. ویل کار دې وشو. ته چېرته زما داسې په اندېښنه وې چې زما د پوښتنې لپاره دې زنګ ووهه. فرهاد څه ونه ویل. روبینې ور وویل بیچاره ته چې څوک دروازه خلاصه نه کړي بیا ما ته احتیاط شي. فرهاد په غوسه وویل زړه خبره په زړه کې کوه. غږ دې اورم. واوره زه له چا نه وېرېږم. روبینې غلې شوه. شېبه وروسته یې وویل زه دننه څه ته راته ګورې. ته له مخې ایسته شه چې دننه ولاړ شم. روبینه له مخې ایسته شوه. فرهاد دننه ولاړ. شاته یې ور وکتل. ویل او ته کومه مادورې چې زه تا ته وګورم. هغه ما ته نشي رسېدلی. زه خیرن یې خیرن به خپله یې. فرهاد خپل پیکي باندې لاس کش کړه. ویل لاړم تا سره مې وخت نه ضایع کوم. فرهاد خونې ته دننه شو. نارې وکړې سیمه و سیمه. چا غږ ونه کړه. روبینې بیا خونې ته سر ور دننه کړه. ویل چیغې مه وهه زما خونه کې ده. نو زنګ ته یې ولې ځواب نه ورکولو. زه څه پوه شم او رښتیا مبارک. اوس ته نو وایه چې مخیلي وشوه. د فراغت مبارکي یې رانه کړه. روبینې منډه واخیسته. فرهاد کېناست. له ځان سره یې وویل دا نجلۍ له ما څه غواړي. زه خو هېڅ نه پوهېږم. بیا یې له ځان سره وویل هسې نه روبینې د دې په ویلو زما زنګ ته ځواب نه وي ورکړی. ورکې که لمونځ به وکړم. او داسې وکړه. د لمانځه اخري رکعت کې و چې د خونې ور خلاص شو. شېبه وروسته فرهاد سلام وګرځولو. سیمه لمدې سترګې د وره سره ولاړه وه. فرهاد دعا وکړه او په بیړه یې د خور لوري ته ورغی. اوښکې ورته پاکې کړې. وویل څه شوي. کاش نن ببو او پلار هم وی ته یې لیدلی وی. د فرهاد سترګو کې هم اوښکې ډنډ شوې. خدای د خپلو خویندو قوت و. نه یې غوښتل هغوی ځان وبایلي. په نظر یې وخندل. ویل څه چې کېدل وشول. هغه یو ټپه ده چې څه چې دې کړل هغه دې وکړل. اوس مې سالو په مخ راخور کړه خوب راځي نه. اوس د راتلونکي سوچ کوه. خو شکر په دې چې خدای شته او ښه بندګانې شته. سیمه زر خپلې اوښکې پاک کړې. په بیړه یې وویل رښتیا اوس لندن کې هم دس نیم بجې وي. شاید حدیثي راته ویلي وي چې سکایپ زنګ ووهم. هو سمه ده سکایپ به وکړو ورته. څو شېبې وروسته یې حدیثي ته په سکایپ زنګ وکړه. د حدیثي په سترګو کې د خوشحالۍ نارې وښلې. څو شېبې خبرې وکړې. حدیثي وویل سیمه ته ورشه روبینې ته غږ وکړه یادېږي مې. سیمه ولاړه. حدیثي په بیړه وویل فرهاده هغه مې په بهانه ولیکله یو خبره وه. هن څه خبره. نجلۍ پیغله شوې. تر تا یو کال لویه ده. واده یې باید وکړو. فرهاد شېبه په سوچ کې ډوب شو. بیا یې وویل
ښه وایه، خو داسې یو ښه کورنۍ پیدا شي چې زما د اوږو بار هم سپک شي. کورنۍ شته که نه؟ څوک؟ زما د اکا خسر زوی دی، همدلته لندن کې دی، ښه هلک دی، تعلیم یې هم کړی دی. فرهاد له شېبې چوپتیا وروسته وویل ته خو لرې ولاړې، دا هم رانه لرې بیا. سوړ اسویلی یې وویست. بیا یې وویل ښځه خیر، خو سیما چې واده شي زه بیا دلته نشم اوسېدلی. ته یو څه موده صبر وکړه، سبا د هغې دندې لپاره ځم چې څه کېږي، که وشوه تنخوا زیاته راکوي، بیا به یو کور په کرایه ونیسم. د سیما واده به هم وکړو. ته هم ښه وایې، خو خیر لږ به تم شو، زه روبان به یې کړم، ته به هم کار لرې. صبر. هغه روبینې سره خو خبرې وکړم. زه پرېږده، هغې شک سره خو هېڅ خبرې مه کوه. فرهاد اړیکه پرې کړه چې سیما له روبینې سره راغله. روبینې په بیړه وویل څه شو موبایل؟ فرهاد په خندا وویل بند مې کړه. حدیث یې وویل زه شیشه کې سره خبرې نه کوم. روبینه چې څومره شوخه وه هغومره نازولې او ښکلې هم وه. د فرهاد دې خبرو زور ورکړه. سترګو کې یې اوښکې راغلې. بیلې څه ویلو یې منډه واخیسته او لاړه. سیما دوباره وویل ته ولې د انجلۍ باندې لګې؟ واه یو ورځ هغې ته ووایه چې په ما ولې لګې. سیما څه ونه ویل، کېنسته. دا شپه هم تېره شوه. فرهاد د تل په څېر وخت له خوبه ویښ شوی و. سیما یې ویښه نه کړه او لاړ. لومړی د خانکا هټۍ ته ورغی. خانکا وویل تا ته مې پرون څه وویل؟ فرهاد په خندا وویل خانکا تر ما په زوره شړې، د دندې لپاره مې ازموینه ده، راغلم چې تا ته ووایم، دعا راته کوه. زه بچې، زما دعا تل در سره ده، انشاءالله بریالی کېږي به. فرهاد لاړ. ګړی وروسته هغه دفتر ته ورسېد چې شاید د کلونو کار او دندې وسیلې وه. په زړورتیا د رئیس مخ ته کېناست. رئیس ورته ځیر شو. ویې ویل اسنادونه خو دې ټول غوره دي، پخو نمرو تر دې ځایه رارسېدلی. رئیس شیبه غلی شو. بیا یې ویل تجربه لرې؟ نه، لومړۍ دنده به همدا وي چې کوم یې. هیله ده چې اړتیا پیدا نه شي د دې ځای د تجربې سند بل ځای ته یوسم. رئیس وخندل. ویې ویل د بازار موندنې یو خوبي خو لرې، چالاک یې. فرهاد مسک شو. رئیس د میز له سره د څښلو اوبو بوتل راپورته کړه. فرهاد ته یې ورکړه. فرهاد وویل نه مننه، تږی نه یم، د څښلو لپاره یې نه درکوم، دا په ما خرڅ کړه. فرهاد یو شېبه غلی شو. وویل تاسو تږي یاست؟ نه، نو تر څو تږي نه شئ زه دا نشم خرڅولی. مطلب د بازار موندنې لومړی اصل اړتیا ده. زه باید تا اړ کړم تر څو ته اوبه وپېرې. رئیس په سوچ کې ډوب شو. د باندې سکرټر ته یې غږ کړه. د بازار موندنې د مدیریت د بست لپاره چې نور کوم غوښتونکي راغلي رخصت یې کړه. فرهاد وویل ښه، محاورې ته دوام ورکړو؟ هو، په راتلونکي کې به ډېرې محاورې ولرو. اوس یې درته مبارک وي، ته وګمارل شوې. فرهاد له ډېرې خوښۍ رئیس ته غېږه ورکړه. رئیس ویل ښه. د فرهاد ښې ورځې پیل شوې. کال تېر شو. فرهاد خپلواک شوی و. ښه تنخوا یې اخیسته او ښه خوشحاله و. خپل کاري دفتر کې ناست و. له حدیثي سره یې خبرې کولې. حدیثي د سیما د واده په اړه وویل اوس خو شکر ستا کار او روزګار شته، ته هم ځوان یې، ستا او د سیما واده به په یو وخت وکړو، لګښت به هم کم راشي او موږ به هم دا اندېښنه نه کوو چې ته یوازې یې. فرهاد سوړ اسویلی وویست. ویې ویل سمه ده، چاره نشته نو، خو زما واده اوس پرېږدې، زه ورته تیار نه یم. موبایل یې بند کړه او د رئیس دفتر ته لاړ. ویې ویل رئیس صاحب که نن وختي لاړ شم، طبیعت مې لږ ګډوډ دی. رئیس صاحب وویل زموږ نازولی کارمند دی، ګنې مازدیګر مو ستا لپاره پلان نیولی و. څنګه پلان؟ رئیس څو شېبې غلی شو. د خپل کاري میز له روکه یې د موټر کلي راواخیستې. فرهاد ته یې ورکړې. ویې ویل ستا له راتګ وروسته زموږ د کمپنۍ محصولاتو په خرڅلاو کې 45 سلنه زیاتوالی راغلی دی. باندې ولاړ موټر زموږ لخوا تا ته ډالۍ دی. فرهاد په ځیرتیا وویل څه؟ رئیس مسک شو. ویې ویل ها دا چې طبیعت دې ګډوډ دی، نوي موټر کې دې لاړ شه. ډېره مننه رئیس صاحب. فرهاد که څه هم د خپل واده په اړه سوچونه په سر اخیستی و. د کمپنۍ لخوا ورکړي موټر ته ډېر خوشحاله و. دقیقې وروسته خپل کور ته ورسېد. څنګ ته ودرېد. مخامخ کور ته یې وکتل. هغه کور چې پلار او مور یې پکې لاس ورکړی و. بیا رغېدلی و. ورته ځیر شو. ویې ویل پلاره ببو کاش اوس ژوندي وی. د
د کور په دروازې سپینې پاڼې ته یې پام شو. لیکلي وو د خرڅلاو کور. له ځان سره یې وویل د پلار او بابو اخري یاد دی، باید له لاسه یې ورنه کړم. موټر یې دروازې ته نږدې کړه. هارن یې وهلو. شېبه وروسته سیمه له دروازې سر راوباسلو. پوه نه شوه چې فرهاد دی. زر یې پړونه تر مخ راتاو کړه. فرهاد وخندل. نو موټر له کړکۍ سر راوباسلو. ناره یې کړه. لویه دروازه خلاصه کړه. زه یم. موټر یې کور ته دننه کړه. له موټره ښکته شو. سیمه په بیړه وویل د چا موټر دی؟ فرهاد په خپل پیکي لاس کش کړه. ویل د ورور دی. کمپنۍ ډالۍ راکړه. رښتیا؟ هو خود ماښام شو. فرهاد حدیثې ته زنګ وکړه او د روبینې د واده په اړه یې د هو ځواب ورکړه. موبایل یې بند کړه. د خونې کړکۍ ته نږدې کېناست. د کور دروازه خلاصه شوه. روبینه له پوهنتونه راغله. دروازه یې بنده کړه. موټر ته ځیر شوه. له موټر شاوخوا راتاو شوه. ټایر یې په لغته وکړو. یو دم موټر په خپل سر هرن وهل پیل کړل او څراغونه یې ګل او بل کېدل. روبینې منډه واخیسته. فرهاد د باندې ور ووتلو. په روبینې غږ وکړه. زور یې درکړه چې په لغتو یې وښې. ځه پردي موټر باندې غرور مه کوه. فرهاد له شیبې چوپتیا وروسته ویل بښنه غواړم که زما له امله خفه شوي وي. مخامخ کوروالا سره مې خبره کړې. سبا یې کارونه خلاصېږي. همدې یوې اونۍ کې د سیمه واده هم کوو. مناسبه نه ده چې زه دې دلته واوسم. لومړی ځل چې روبینه غلې وه بې له څه ویلو روانه شوه. فرهاد غږ کړه او زما واده هم دی. روبینه ولاړه. شپه پخه شوه. تیارې بیا خپل څادر خور کړی و. د شپې 12 بجې وې. په انګړ کې د چا د ژړلو غږ فرهاد له خوبه ویښ کړه. له خپل ځایه پاڅېده. د باندې ووتله. روبینه ناسته وه. په ژړغوني غږ یې له ځان سره ویل داسې اسانه ده ځي. یو شېبه غلې شوه. بیا یې په سلګو سلګو وویل زه به اوس چا سره جنګ کوم؟ څوک به ځوروم؟ واده کوي؟ ودې کړي ما ته یې څه؟ یوه شېبه غلې شوه. بیا یې وویل کم عقل دومره کاله پوه نه شو چې مینه ورسره لرم. فرهاد ورو ورو ور روان شو. څنګ ته یې کېناست. روبینې ور وکتل. حق پاک شوه. فرهاد وویل څوک خپل کېدونکي خاوند ته کم عقل وایي؟ روبینې په بیړه وویل څه؟ چټې خپل زړه مه خوشحالوه. فرهاد هېڅ ونه ویل. بېرته پاڅېدو. روبینې په بیړه وویل چیرې ځې؟ خو تا ویل زړه مه خوشحالوه. زه بل چا سره به واده وکړم. مړ به دې کړم. کښېنه. فرهاد کېناست. ویې ویل ژوند راته را زده کړي چې بې له تا هېڅوک نشته. خو ته ما لرې. یو شېبه غلی شو. بیا یې ویل بیا ونه ژاړې. شیشه کې بیا ونه ژاړې. شیشه کې سره ژړا خوند نه کوي. روبینې وویل ما سره واده کوې؟ فرهاد په خواشینې لهجه وویل نه. ولې؟ غواړم سبق ته مې دوام ورکړم.